حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وزګار که عمر غوندې سړی چې ټوله ورځ به ناستو کمیس ته به یې ټاکۍ ګنډلې غوړي به وله چا راوړه ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 2 کاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي کته پیغمبر او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وای کنه زما د لاس کې څه شي دی وای نو هغه ورته وی چې زه وایم چې ستا لاس کې څه شي دی او کدا لاس کې دې څه دي دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا په خپل نشي ویلې دی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله په لاس د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو دومره یو ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راویشته ویلې په دې جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده د ښکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي ښکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی ښکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي حسین تاسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې او حسین ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان کې دل اخلاصوم چې دومره مې پرېره چاغیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله ښکاری ته چې دا حسین داسي وای چې بچو لته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا وسای رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرې ده وسای چې پرې خو حضور علیہ السلام د وسای په ضمانت کې کیناست چې کیناست وسای په منډه لاړه او بچو ته وی چې زر ته وروي د دوارو جانو سردار میں ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخکې او بچي ورپسې مور چراله ښکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خو عالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی مې وی چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د ښکاری شو تاسو د ملک بیړه تباہ کیږي لګیا دے او بدبخت قومه بل ورځ اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړي چې دا زیارت لګلوي کوي او دې ته دومره سوګیر چاپیر تناستی دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لویول په اسلام کې شتا قبر جوړول په اسلام کې شتا گنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شتا دا ورته څوک نه وي یو لوټ لګېدلې ده د ملک په خزانه باندې زور غریب لورځي د بجلی بلونه زیات کړ د سوی ګیس بل زیات کړو زور غریب لورځي او ډیر خدای دا غریبان دې سره سم کار کی بل می زیات راغله الحمدلله ډیر ښه کار تاسو کړی 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول د زیارت
سکار دے زیارت خود دوه غزه ځای او لاندې ورته یا به په جنت شوی او یا به په دوزخ شوی. کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې ولاندې مړې په عذاب کې نو سرو زر هغه ته څه فائدہ رسي ورته. ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناس نو تاغه د سر مولی د ته څه فائدہ رسولې. زیارت خو کني کو نیکی کړی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړی نو پاس داغه د شپږ لک روپو توسیع ته ضرورت. په دې شپږ کروڑ روپۍ باندې ملک کې چرته کارخانه جوړه کړې وي. په دې شپږ کروڑ روپۍ باندې شپږ کروڑ خلکو خېټه ډکې دي. تلال شاباس قلندر شپږ کروڑ روپو زیارت توسیع ته ضرورت ده. عزیزانو خدای پاک بار ورځ در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه وکوي چې بل در تراشی د درې مړو عمر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو عمر جړا به ورته کې که غوښې والا ته ودرېږي هر ورځ الله د دې قوم په سینه نشترې نه باسي. هر ورځ سرمایدار خو ناستیا خو د بادشاہ خزي دي. د بادشاہ خزي ته چا ویل خلک د لوګي مړ شو ویل ولې دا بازارونه ډک نه دي د وریجو غوړونه دادي خو کنه او د بادشاہ خزي ته دا پته نه و چې د وریجو غوړي په پیسو ملاوي او د بادشاہ خزي دي. چرته غریبان به ما کاته د پیپل پټای بیج به لګول او دلته نه غکې وکېدو زه ګډې زوی اوس ما پسې را منډي وای. تاسو خیال راغی چا بسله ګولیو چا بسل دا غریب دي خدای دې دوی په خر سیلاب یوس دا ټول ګن په دوی کې ټول ګن دوی کې. سرمایدارو مونږه سپی دا سرمایدارو 200 کاله مونږ ګټ کړو د بيزو غوندي او مونږ کې سړی توب ناراضي. زه چې په کومه علاقه کې اوسېږم او زه مزدوري کوم چابړه مې لګولې ده ګاډه مې لګولې ده دکان مې کړې ده مزدوري کوم روټای بغټم کور دې د میردین جمعات شکار دې سره چې ته د خان مخه ته غډېږي کار دې سره او مزدوري کا وکړه. وای پیمان دا خانان او نوابان به یو وخت روټای ستا بچو لور یو وخت روټای نو تا ولې د بيزوګي بچي ځان نه جوړ کړي دي او د خانان او د نوابانو مخه ته غډېږي. نو دا غریبانو سره خدای چې څه کوي ډېر قبل په یو له سوراشي پرونه تچاوي یو له سو بالمال الحمدلله دا خو لا کم دی چې لګ دیال درنه دې سینه باندې نه غوالم مال په دې ځای دې کم بیج لګولیو ورشاغه پسې ګرځا. ما تا ته نو ویلي چې مزدوري کا وخت پله روزګار کا وخت پله غډې غمد لا ټولي مون ځه. نو ارزدانو ارزداو چې مونږ نه بني اسرائیل جوړ هر ورځ نوې نشتر زمونږ په سینه نه نوځي. هغه زخم هم لا جوړ نه چې سبارا کې بل جوړ شي هغه هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي بل هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ. اتصلويخت وزیران په مرکز کې واغسته اتصلويخت ملک ته وګوره د دې ریاست ته دومره غونډه په پاکستان دی او اتصلويخت پکې وزیران چې مشیرانو سره را جوړ کې او یاتي جوړ بس خو چې کم منبر وي چې زګل ګوګشتو आवाज کوم وای راشه چې څواره غواله خو چې څونه او په یو وزیر او یو مشیر باندې 3 لک روپۍ میاشت خرج نو تانه به وباسي کوټاګای کې به اوسېګم ټیکس بدر باندې ولګي ټیکس دفتر ته ورشي چې زما خدای یو کور دی وای نه دا 300 روپۍ میاشت قابل دی دا قابل د ټیکس ته بیا وهټو کو نه کنه ستاوري سوک تانه لا ورشه د سپی نظر درته سوک نه کوي کچرو لا ورشه چې سرسترګه دی نو او پیسې در سره نه وي د سپی غوندې بخوار ګرځي خبره به در سره سوک. نن د پاکستان د غریب عوام ژوند چې دی هغه د کوڅې د ذلیل سپینه زیات بدتر ژوند دی او نور به بدتري ځکه چې غریب ځان نه دی پیژندلې چې ځان نه دی پیژندلې نو عمر به نور د سپینه زیات کی نور به ذلیلیږي نور به خواري سو پورې چې د سرمایدار پوجا پاټ تاسو پرې نه د خانانو مخ کې د لاټوري غوندې ګډېدم پرې نه خدای به تاسو ته خورز نه نو عرض بداو چې یو د الله د جمال رنگ دی د جمال رنگ دا دی چې د اتیا کالو عبادت یو میاشت نه جوړیږي او جنت دل درکې نو یو کمره به دومره وي چې دا غي پلنواله بشپېته میلوي 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله پاک په خپل وخت کې دنیا ته را لېږلي دي د پاره چې تاسو به زما تعارف خلق سره کوي او بیا به زما خبره په خلکو منئ که بیا زما خبره خلکو نه منله نو تاسو به ور سره جنگ کوئ که جنگ هم نشو کولی نو بیا به ما ته ووایئ نو زه به درته تباه او برباد کوم. ما په خبرو پوهېږئ اسویم تاسو ټول دغه یئ دا بزرګان یئ او نیکان خلق یئ
پیر فقیر والا یې نو خدای خبر چې د مولا په خبره به پوهېږئ هم که نه د 1,40,000 پیغمبرانو دنیا ته د راتلو غرض هغه د قوم د پاره دې د پاره مبعوث کېده به چې خدای په دې قوم وپېژنه او دا خبره د دې قوم په دماغ کې واچوه چې په دې ټول کائنات کې څه چې کېږي نو دا د الله د مرضۍ نه سیوا نه کېږي که کېږي څه چې کېږي نو دا خدای کوي او مؤثر حقیقي په هر څیز کې دا صرف د خدای ذات دی چې الله نه غواړي د یو ونې پاڼم نشي رپېدی الله هغه ذات نه دی چې د دنیا حکومت دی خوب ولا ورغه ستړی شو ریټایر شو نه نه لا تاخذه سنة ولا نوم نه خوب ورزي او نه ستړی کیږي او نه د خوب جوټې ورزي الله هغه ذات نه دی د پاکستان بے نظیره نه ده چې بچی به کیږي نو چارج به مور ته وسپاري په شرمونو پټ شي چې نور به هم لا چرته شرمېږئ تاسو خپل د قومي اسمبلی ممبر ته مو وایئ چې پښتنې ته ورغلې د خپلې مشرې د ملکانو له مبارکۍ ورکوي دا کومو ملکانو چې وله ووټ ورکړی په دې حجرو وګرځئ او ملکانو ته وایئ چې دا نوسی مبارک شه پوزې به دنه پرې کوم که زما د یوی حکومت چې راغی اسلامي نظام که راغی زه تاسو یو ژوندی نه پرېږدم پوزې به دنه پرې کوم کولو والاو کولې مارو تاسو چې چاله ووټ ورکړی دی هغه به هم هغه دایتوب کړی چې تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې علما انشاءالله تر قیامت پورې به الله داسې خلق پیدا کوي چې په پاکستان کې به هر حکومت سر اوچتېدو ته نه پرېږدي اگر چې تاسو خو ورته دعاګانې هم کوئ مونږ هغه ملیان نه یو چې دعا به ورته کوو مونږ به وایو چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه اول به پلاس نیسو که د لاس زورم ور سره نه رسېده په ژبه به بمباري کوو او که د ژبې به هم نه رسېده په زړه کې به ورته وایو چې خدایه تباه او برباد یې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې په هر څیز کې مؤثر حقیقي دا صرف د خدای ذات دی بنده هیڅ نشي کولی هیڅ نه که دا شی ستاسو په غوږونو کې چا اچولی چې بنده هم څه کولی شي نو دا عقیده د شرک ده او دا عقیده د کفر ده کوونکی صرف د پروردګار ذات دی بل څوک نشته ما ته وګورئ ما برزنیف د روس صدر چې مړ شو نو ما په پېښور کې یو تقریر وکړو چې روس هغه ملک دی چې خدای نه مني د الله د وجود قائل نه دي نو ما وی چې ما ته اجازه وشي چې زه روس ته لاړ شم او د روس والاو ته ووایم چې په دنیا کې سوپر پاور لوی طاقت د روس دی او دا هغه لوی طاقت صدرم لوی طاقت و چې برزنیف و دا چا مړ کو معلومیږي دا چې په دې کائنات کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې مړ کړو نو ما پرې خبره پوهېږئ په دې ملک کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې راونیو او چاته خلاص نه کړو نو زما عزیزانو زما غرض دا دی چې اسلامي او پیغمبري مشن چې دی هغه دا دی چې د دې قوم رابطه او تعلق خدای سره پیدا کړي او خدای په اون پیژنئ او دا په ومنئ چې په دې کائنات کې د لوی قوت او د لوی طاقت مالک بل څوک نشته صرف هغه د خدای ذات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی نو اعلان یې لومبنی څه وکړو چې یا ایها الناس وحدوا ربکم
اے قوما یو خدای ومنئ، دا تاسو چې 360 بوتان ایخی دي او دې ته د تبې خدایان وایي، دا ټول غلط او دروغ دي. د دې کائنات اصلي مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. تاسو خیال راغی؟ د دې کائنات مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. زما عزیزانو، په هغه وخت کې 2 قسمه خلک وو. ابو جهل غوندې پکې وو او ابو بکر غوندې پکې وو. ابو بکر ته چې وی چې زه پیغمبر یم او ما ته خدای وی چې د توحید دعوت ورکه خلقو ته، نو ابو بکر وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا خو اړو څونه وی چې یا معجزه یا څه کرامت یا څه، هغه ورته تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلي، نو دا د دین خبره ده، دې کې به څنګه دروغ وي. په دغه وخت کې رسول الله ورته فرمایل چې ابو بکر انت صدیق، ته صدیق، دا صدیق لقب په دغه ټیم کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته ورکو چې تا زما په لومبۍ وینا باندې ایمان راوړ. حضرت عمر غوندې پکې و. دارالندوه کې میټینګ وکړو په اسمبلی کې. دارالندوه د مکې اسمبلی هال و، لکه زمونږ د پاکستان اسمبلی هال چې دی. میټینګ وشو په اسمبلی هال کې او حضرت عمر را پاسېده او ویې خلقو ته چې واورئ ټولو نه به سرونه پرې کم، تاسو د دې یو پیغمبر علاج نشئ کولی چې دا دعوه د پیغمبرۍ وکړه او زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای، زمونږ خدایانو ته دروغجن وای، د دې علاج نشئ کولی. تقریر یې وکړ، لوی تقریر یې وکړ. ابو جهل پې را پاسېده چې دا څېره هم تا ته په سره او د ده علاج به ته کې. ده توره راوویسته، وی زما د په لات او منات قسمي که تر هغې په ارام کښېنم چې تر څو پورې مې د دې پیغمبر سر په دې توره کې ټومبلی راوړی نه. په لات او منات یې قسم وخوړو. تاسو هم اوس قسمونه چې خورئ، څوک وایي په کاکا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په بابا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په ګردی صاحب مې دې قسم، څوک وایي په پیر بابا مې دې قسم. واورئ او د خدای قمقلو، د خدای قمقلو په لکۍ نیمګړو، د الله نه سیوا په بل چا قسم نه کیږي. که څوک وایي چې په قرآن مې دې قسم نه کیږي، ما په دې خبره پوهېږئ؟ د جومات نه لوی بل څه نشته، په جومات مې دې قسم نه کیږي. سیوا د الله د ذات نه په بل شي قسم کیږي نه. تا او شیعه کې بیا څه فرق دی؟ شیعه هم وایي په حضرت علی مې دې قسمي، شیعه هم وایي زما دې په کربلا قسمي، شیعه هم وایي زما دې په امام حسین قسمي، او ته وایې زما دې د ګردي په غوث قسمي. کور دې وران شه، نو په تا او شیعه کې بیا څه فرق دی؟ اوس که ته وایې چې مونږ خو دغه میاګان صاحبان یا څوک پوهیږي نه، نو د میاګانو خو د خېټې سودا ده، که دې پوه کړي د هغه خېټه بیا قیمه کېږي. هلته خو معامله د دونۍ ده، جنگ د خېټې دی، جنگ د دین نه دی. تاسو پوه شوئ؟ حضرت عمر را روان شو، لاره کې یو صحابي په مخه ورغی. ایره یا عمر چېرته؟ ورته ویې چې تاسو د کومې شمې پتنګان یئ؟ ما په لات او منات قسم خوړلی دی چې تر هغې به دا توره په تیکې کې نه اچوم چې څو پورې مې د محمد رسول الله سر پکې ټومبلی راوړی. صحابي ورته وایي چې عمره ته د محمد رسول الله مړ کولو پسې رالې، دې ډیوې مړې کولو ته رالې، د دې رڼا خو ستا کور ته هم رسېدلې ده. عمر فاروق واپس کور ته منډې کړې چې دروازې ته ورسېد، نو خور یې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. حضرت عمر دروازه وټکوله، خور قرآن آیاتونه چې څه لیکلي و هغه پټ کړه او راله ورته دروازه لرې کړه. چې دروازه یې لرې کړه، حضرت عمر توره قلعه ونیولې ده او خور ته وایي چې دا تا څه لوسته زما د راتلو نه مخکې؟ خور ورته وایي ما خو څه نه دي ویلي، نو راویني وم مرګ له واله.
بیا خید پاس راغه غیم والو بیا دې ودرې ویلو آیت سدی زما دراتلو نه مخکې خور نه ویني بیگی ویل غوکې د عمره ستا دراتلو نه مخکې مې وی چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو او خور ته وی چې فاطمه استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې کوم قرآن تا چا خودلې ده نو ما غتبوز خورې شو کېدل سر بدن مبارک د وینو الو در روانه شو د حضور علیه السلام خیمه ته راغله چې ورننوتن ورته حضرت جناب محمد رسول الله فرمایي چې عمر د خدای بنده بیا سه جګړې لراله عمر په جړا شو و یا رسول الله جګړې لنیم راغله دل راغلم چې کوم قرآن دې زما خور ته خودله ما ته مخایا سردار کونین ورته ویلا ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله توره مغسی په لاس کې نیولې ده او د کعبې خواته راغی او اعلان یې وکړ چې د قریشو لویو سردارانو ټول راغون شي سردارانو را منډې که چې جوړ رسول الله وفات شو وی غوکې دی د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو او زما دې د خدای په ذات قسم وي چې څومره کوشش مې د کفر د ترقۍ دپاره کړی و د هغې نه یو په کروړ به زیات دی نه پس د اسلام د ترقۍ دپاره کومه نو زما عزیزانو په دغه مجلس د جناب محمد رسول الله کې عمر غوندې مو په دغه مجلس کې د جناب محمد رسول الله عثمان غوندې راغی چې ټول مال په سردار کونین قربان کړ او جناب رسول الله ورته وی عثمان په خدای قسم چې تاسو ځل جنت په بیا غسته دي په دغه ډله کې حضرت علی غوندې مو چې د فتح د خیبر جنډه چې وا اول الله د په حکم د جناب محمد رسول الله د حضرت علی په لاس کې ور کړی و دا خبر نه دی تاسو چې په علی ماجت لیکلې تاسو خیال را دا خلق پکې او ابو جهل غوندې پکې نو یو مزیدار خبره حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه کړی وای د رسول الله دنیا ته راتلل داسې و لکه په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شي یکدم تیاره وي او 1000 واټ بلب پکې ولګي نو په حیواناتو کې دوه قسمه یا چې رڼا وګوري نو ړوند شي نظر نه لګي او یا چې رڼا وګوري نو ځان په قربان کی نو د رسول الله دنیا ته راتلل په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شه ابو بکر عمر عثمان او علی د پتنګانو غوندې په ځان ستی او ځان په قربان او ابو جهل او عبد الله ابن ابي ابن سلول او ابو لهب وغيرها رڼا لیدو د خاطره غوندې ډاند شو نظر نه لګید رڼا لیدا نظر خاطره پیژنې تاسو د ملکی شاپیرک کار څه چرنا شي دیرون شي نظر نه لګي نو رڼا نظر نه لګید او پتنګ چرنا وګوري ترغه تلری کیږي نه چې تر څو په ځان قربان کړي دا نشنو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د مکې ژوند نه بیا د مدینه ژوند چې شو مدینه تلار اعلان شو چې جنگ تیار دی جنگ تیار دی د بدر جنگ تیار دی سردار کونین فرمایل تیار شي یو دو ماشومان را منډه کړه زه د پارچنار په یو محاذ باندې تری منگل ته د کابل په جهاد سلسله کې تری منگل محاذ ته تلم په خدای باور وکړئ ما د 12 کالو الکانم پکې ولیده چې کلاشنکو کې ور سره یو جنگیده د 12 کالو الکان اعلان شو چې جنگ تیار دی نو یو دو ماشومان را منډه کړه او یې فرمایل چې یا رسول الله مونږ هم جنگ ته ولېږه تاسو خو لا واړئ ویل چې زمونږ پلار وفات شوی دی
او مورم لګیا د زار زار جاړي چې کاش چې زما خاوندم نن ژوندی او بدر له تللی او په ناموس محمد باندې قربان شوی او د قیامت په ورځ زم بیا دغه ښځو په ټولي کې ولاړی چې د چا خاوندان په ناموس رسالت باندې قربان شوي دي خو میړه مې مړه دی نو زامنو ته یې ووایي چې د تیپای بدر ونه بخم چې تر څو پورې ځان قربان کړی د بدر په میدان کې په جناب محمد رسول الله نه سردار کونین ورته وایي چې تاسو دواړو کې چې کوم مشر دی د جنګ ته لاړ شي او کشر دی د مور خدمت کوي نا کشر ورته وایي چې یا رسول الله والله چې د دې مشر نه زه ډېر تکړه یم ما ولېږم دی دې پاتې شي وایي ښه تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ چې زه تاسو وګورم چې کوم یو در کې تکړه نو دواړو پهلواني شروع کړه نو دا کشر دی مشر ته په غوږ کې وایي چې وروره مشر یې راغورځولی دی نشم خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول الله ما سره مان تا سره ولیږي که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه وروسته به زما زندګي برباد وي مشر ورې په خپله ځان راوغورځولو پیغمبر دواړه په ملا وټپول ځای وی الله مددګار شه منډې کړې چې بدر ته لاړه د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې ولاړې ورته وی په دې مې پوه کړه چې دې مجلس کې هغه ابو جهل کم یو دی وی ابو جهل څه کوي وی ګوري لګي ګورو وی هغه وګوره په سپیناس چې سور دی او ګیرچا پیرتي پیره ولاړه دا ماشومان وی ښه زمونږ محبوب دنه ډېر تنګ دی دنه اوس به وګورئ ورمنډې کړې او د سپیانو په خپو کې ورننوته او ورته مخامخ ودرېد ورته وی او لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا سردار کونین ورته وی تاسو څوک یئ ویل موږ د محمد رسول الله غلامان ابو جهل ورته وی تاسو څوک یئ وی موږ د محمد رسول الله غلامان څوک مشر کشر نه لرئ وی الله زمونږ مشر زمونږ مالک دی سردار کونین زمونږ د وخت کې د جنگ سالار یریږئ نه ابو جہل ورتا ہوئی یری گئی نا ہاں اما شمال ورتا ہوئی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا ورتا ابو جہلا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا شریعت ستوئی دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کی دو توئی اور دا جناب محمد الرسول اللہ پناموس باندی زان قربانولو تا دیتا شریعت وئی نو یرا پکی دا کمارالا ویل خدا گزار کوئی تاسو دوئی معشومان یہی بیا وینا تاول گزار کوا مونږ دوی او ته یوې بیا به دې کې څه خدشئ چې دې دوو زه کوالم او چې د توره راوچته کا ایو ماشوم ورته وایي خیال کوه لاندې باندې دا سپېټۍ پرانیستی شوې ده چې دا پېټۍ پسې سر راټیټ کا د دې ماشوم لاس ورته جوړ شو خو چې جوړ شو په دې سټې الله اکبر کو د اس نه یې کودرو عبدالرحمن ابن عوف په منډه را په سینه ورته کېناست عبدالله ابن مسعود دی غالبا پسینه ورته کېناست وایه وی سر مې چې غوسه لږې لاندې غوس کا لږ وړوکی دی خلک به مې سر کتو ته راځي چې مرایم ورسره وي چې سر مې غټ ښکاري لاړو فی النار والسقر مازدیګر ټایم و دا دوو ماشومانو په برکت د 313 مجاهدینو په برکت اته تورې او دوه آسونو په برکت الله د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرو عزیزانو نن په پاکستان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ولې نه ودرېږي نن په پاکستان کې د قرآن نظام ولې نه راځي نن په پاکستان کې د حدیث نظام ولې نه راځي یو بزرګ دی زه به ولا ډېر تلم هغه به چا پسې مونځ نه کولو ما ورته ویل چې جی دا څه چل دی
ما پسې یو دوه مونځ کړي دوه مازیګره مونځ زما جماعت ته براغې نو مونځ نه ډېر لوی عالم ډېر مې تنګ کو چې تنګ مې کو نو کوټې ته نه استم او راته وې چې پرې دې مې نه صدر توخه مالنا جی زه یریګم واسه حل راته وې پوي خو یې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د عمل درته معلوم دي خلق درته معلوم دي عقیده درته معلومی دي مالا ویل مونز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک ده مالا وځي وې چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړ او کوي زما دې مخ ته اعلان کوي درته خو خمس مال نه کړه کې مې خیال وکم المان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولیدنو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شو شقی معنا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړې ځکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاهه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں د مرد مومن نگاہ چی نو باقي تقدیر هم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جيفه وطالبها كلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپیدی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش شو ازی چو بس بیگانہ ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چې دی الحمدو کې خو تا ټیره موده تېره کړه یو دا خبره پکې پاتې ده چې ټول قرآن کې څوارلس سورته دي ټول قرآن کې څومره سورته دي څو دي څومره دي هلکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ خو افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه څه ده وجه دا ده چې دې کتاب سره مینه نشته همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادوي چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دې کتاب سره محبت نشته نو دیو جنا دا پتم نشته چې دې کې څو سورته یا دې سورته تداولی وای دې سورته تداولی وای دې سورته تداولی وای دې سورته تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دې چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټکړې یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دې کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې
قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي. نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه به چې پڑھاوله نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نه و چې ما به پې نه کتو. نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې څه د نظر اوتی دي نو راته یادم دي. دا زه چې څومره تقریرونه 45 کاله وشو ما 15 منټ هم چېرې تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ. نو عزیزانو داسې لفظ نشته او داسې مشکل نشته چې ما دا غي ته ته پکې ځان رسول نه دی چې څومره زما واس کېده. نو قرآن کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی. او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورځي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولی وي دا لفظ قرآن ورته ولی وي. دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوه مونږ بلا پیا چولې دا خو پوی دی او کنه پوی دی که ژوندي نه رانږدې کېږي او په مرګ رانږدې شي بس خو الحمد قل هو پې وایو نورې وایو چې بیخ دی ورپسې وځي چې هر څه ورسره کړي. نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل څه شته نه. طالب بناس کی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته سورت فاتحه وایي. علامه قرطبي لیکلي دي چې د قرآن د هر یو صورت څه خاصیت دی. بعضی صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شی په اسم د جز باندې لکه دې پسې صورت ته سورت بقره وایي. نو سورت بقره ورته ځکه وایي چې هغې کې مخکې د موسی علیه السلام د غوا ذکر دی نو بقره عربي کې غوا ته وایي. نو ټول صورت چې دی په یو جز مسما شوی. دې صورت ته سورت الفاتحه وایي. علامه قرطبي وایي چې د فاتحې وجه دا ده چې یا خو دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کېږي. منځ چې دی هغه په دې صورت باندې شروع کېږي. نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کېږي. د دې وجه نه دې صورت ته سورت الفاتحه وایي. یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کېږي. د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کېږي. اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کېږي دې وجې نه ورته سورت فاتحه وایي که اسمانونو کې هم په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی وه دې ته لږ وخت کېږي. عزیزانو د قرآن کریم دوه قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکلی شو او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی. نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی. کلمه کلمه آیات آیات سورت سورت وغیرہ وغیرہ دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکلی شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکلی شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه وخت کې آیات راغې نو هلته به حکم وکړو صحابه ته چې دا آیات پلاني ځای کې کېدی دا پلاني صورت سره کېدی دا کلمه پلاني ځای سره کېدی. بیا دا قرآن چې دی دا په 3 قسمه څیزونو باندې لیکلی شوی. یو د اوسای په سرمنې باندې یو د قجورو په پاڼو باندې یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغې باندې قرآن کریم به چې نازلېده نو هغه زمانه کې کاغذ وغیرہ خو نه و نو په دې 3 قسمه څیزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت پکېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څه وخت کې دی قرآن لا
د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکل. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چا تخکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانہ کې اړو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چا تخکاری ځکه خو لغوندې یو دو سلور بڑی سی پیدا کاو پراپیګنډا بدیو کېو ته چرته یو ګټ کې کېنا دا سي پراپیګنډا بدیو شي چې په ژوندۍ باندې پارشي مال الله کې کېنی. نو دې وخت کې خو اړو تعجب خبره ده نه، او دا اورېدو درته نو هم ز خپل لیدو خبرې درته کوم چې زه یو بزرګ ته ورغلی وم، نو موږ ناستو، هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته چې حضرت موږ ډېر وخت تېر کړو، ما ته وی چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویلي سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرګ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي. نو ځان خوځوه به دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو، هغه وایي خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلی خلق، خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلی خلق، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلق. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو. هو که